او په پیسې ګټي زما په خل د مرګ سلګې دي جانان خبر کې چې مې زنه وتړینا جانان خبر کې چې مې زنه وتړینا مخربېږه مغازیه او دا به مې لیکو په قسمت کې چې محبت کې به مدام چکرې خوري نه پرېږده مغازیه مړه لولو کړه د خدای مسلمانه دا خو د اور بسرې دی دا وګوره مړه د ده نه به څوک څه ګیله وکړي یار چې غونډه وسپو او خرو سره لوبې کوي یاره د اور بسریا ویم اوس خو د کلي مالک یم که نه او د کلي ناظم یم که نه خو الله پاک د عمران خان دا بچي ماله راکړه که نه خدای شته که نه د دې پاکستان نه دې بوزم او د بادشاه په تخت کې نو دا ما څه ووي ځه مړه الله دې پکې خیر واچي لو لك نوبيلا ولو دا جقول بنا نوز دا غوندا چه قدمي والجمع چرا چه توسكم دا جقولا چه لا تا چه وشابه صبر وکړه لږ په قلار شه په کور کې دقه یوه پیالې ده چې سوس کم که نه نو بیا به توس کې دا جقولا نو نغې کسلا یلا او سنت طریقه دا ده چې روټۍ نه مخکې او چای نه مخکې خلک یو ګیلاس اوبه وڅښي دا جقولا دا خو بیا تشه چه ده نه 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 زه به له ګډان او چرګان نه وړم که نه هلته ډېر غټ کار کې ما له شپه ورځ هر څه راوړې که نه مله ما تا وګوره دا جقولا که دا خودکشي علامه نه وه که نه قسم په خدای چې د یخپو نه مې ځان پانسي کو دا تا ولې ما ته معلوم وي ساده پوله چې چاته نه معلوم که نه ما ته معلوم دی پانسي که یو زر پیرې ځان پانسي که جاړه جاړه زه به ستا نرتوب ګورم چې ته به څومره جاړې ما ته وګوره دا جګوله دا خو زه به زه اوس غونډه په چوتو باندې وباسم او چوتې به لولم اوس نو کوم دی او تاله به نه درکوم څه سمباړه 15 منټه پس به بیا ډکېدوله راځي ما ته معلوم وي منم پخار کی رنگینه ډېرې دي خدا بازو د املا بیا له مزه ویم مغازیه د خدای مسلمانه داسې ځای ته راغلی که نه چې د انسان غوسه کې چې د میږي پته هم نه لګي خو چې کلي کې یو شی راولو زر به یو فالګری راشي وي ته لږ راکړه د چا نه څه نشو خوړی بس همدا دی ښه دی همدلته بوله درز ورکړو سال لازم يوم الغيبوني بولي بولي ولو بوليس بولي اوه دو غولي وصلت رابلي وتدا من غير لا فمن باندې سین کې مو بوچيږي دا د جګولو خبره نشاله کنه و چې ته دا یو کالم نه یو کال مې شو رباب او دکړې وغه مو څه پوره مې چل ځانه کو اسه کوته کې شو با ولا پوری شو قور استاد راته ویلو وای داسې ځای ته به دې بوزم چې هلته د رباب او د دوکلې چل پرېښی ورځه به دا قلاقل پیدا کوم زما ما ته وګوره چې دا چل زده کړم خو قلاقل استاد هل ځای کې به نیغ نیغ کېږي خو چې زمونږ د تاجت شو که نه نو اوس تې پته هم نه لګي ولې شه ورځه ما غزون ځای کې ګولم قراقور دی د خدای مسلمانه د خوراک په ټیم کې څوک اوازونه کوي ملیاله په قالیږي څه نه هم د نه نخلم وای دغلته خو ته بېوقوف انسان یې که نه په دې هم پسې به برخېږي بله زه نشم ختلی ملګري کال مې دی د صلاح راشه خو تودېږي ویم اوس چې مطمئن زما په مینه شوې نو زی راځي بلی حد دې کلی دی ګولې ښه نوله ویم اوس چې مطمئن زما په مینه شوې نو زی راځي منم دی او ساده ګله تا خو چاته ویلو چې قراقور سره مې نه لګي
زما دې په خدای تعالی قسم چې دا ته چا دروغ ویلي دي دا موږ نه سوځي منه تو خو زما د سل تاج یې وی ار یو دوست مې خواله د غرض په خیال لاغلی دي خدای شته کوله کول استاد که د غلط په خیال لاغلی ما بلی منم دې ملګري ار یو دوست مې خواله د غرض په خیال لاغلی دي ځکه مې مغازه زړه د خلکو ټکېدلی دي رخصه مړه خپل کار کوه لکه ملګري ته خو شاعر شوې لا تا ګورې داسې کار دی تا چې ما ته مخکې ویلي وو که نه چې تا به زه داسې ځای ته بوځم چې هلته به تا ته د لباب او د دوکلې چل پلي ښیي یا خدایه پاکه نو څه کې ځان اوس ډم جوړې نه ملا ځان نه ډم نه جوړوم ځان نه استاد جوړوم رخصه مړه ته به نه د دین شي او نه د سادین شي دا واله د خدای خاطر وکړه ضروره ښه ما به هم که ځه یاره ځه مله یاره ته خو خفه شوې ولې به ځه یاره دا څه لانجه ده مړه ما وی داسې ځای ته راغلم چې د انسان غوسه کوي چې د میږي پته مې لګي دا راپسې بل لانجه راله ځه مغازي مړه ته م ځه بلی دا جګوله څه کې پلې جوړې څه او کنه ساده ګوله بچي پړې ځکه جوړم چې له 100 روپۍ ګوتو ته راځي د خلکو زامن یې راشه وګوره د دنیا پیسې کور ته راوړي تا مال څه راوړي دي دا جګوله بس کا نن د بعد نه به ته کار روزګار نه کې بس ته بوډا شوې ساده ګل زوی دی لا جمدې دی زه به کار روزګار کوم ما تا ته یو پیره ویلي دي چې ته د کار نه دا جګوله خنداګانې لا بولې مه کوه نن د بس نه به زه ځان له خپل تجارت روانوم یا ساده ګوله زما قمقله زویه تجارت ته پسې کې تجارت خو غټې پیسې غواړي دا جګوله زمونږ په کور کې چې را چرګه ګرځي ته دا وګوره چرګه نو څو دا جګوله دا چرګه به ښه ښکلې غرض وکړم او په دې به تجارت روان کړم و بېوقوفه چرګې په پیسو باندې به ستا تجارت روانې دا جګوله د قلاقل استاد د مشرانو متل دی وایي د څاڅکي نه دلیاب جوړېږي څه مطلب مطلب دا چرګه به خرڅه کړم بله به والم اب هم خرڅه کړم بله به والم ما ته وګوره بیا به ښکلې په پېښور کې پاکستان نه یو پلازه والو اره ساده ګوله ته خو ډېر زیات هوښیار شوي او که نه دا جګوله زه ورځه پې ورشه راونیسه بلې دا جګول ته ګوره وایي نه ونیسه دا خو ځان نه ورکوي دا به راته له ته هم رانیسي ښه زه به هم له ځان نیسم ښځه ورځه چې ورشو راځه الله دې پکې دا جګوله ونیسه ظالمې چغې مو الالوم دی نه خلک لرې بوځم ساده ګوله ډېر پاتې ګورې ښه دا جګوله ما ته وګوره داخل د چا شاګرد یم د قلاقل استاد شاګرد یم ځه الله دې بل شه او دا چرګه خرڅه کړې زویه لا دا جګوله ما ته وګوره چې ستا د واله سړي که نه انشاءالله ډېره ګټه به پکې وکړم ځه الله دې مل شه زویه قاضي اخو بلادي کول ته ننوتې ده ولږه چې ورشم پسې देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार बोली एजने तो चौकी वही जस्ता माशुका زما معشوقه نو دا لا ته ووایه واده دې کړی دی نکم دی دا جګوله مالک شه انګور مې هله وکته دا لا ته ووایه چې نوم دې څه دی زما نوم سبا سبا نوم نه ده ایجینې ته ماته دا ووایه که نه چې ستا پلار څه کار کوي زما پلار په مقبره کې د کاڼو دوکان کولو کړی دی وای دا ول چوډه مو وای دا دې په دې ټیم څه کوي دا څوک دی دا مې سړی دی که نه انا تا چې ما ته ویلو چې ما واده نه دی کړی ته په ګپ هم نه پوهېږې ما خو د سره ټوکې کولې زه به څه کوم ته داسې چل وکړه که نه چې ورسېدې باتروم ته ننوځه پټ شه اخوا ته دې باتروم یا الله دې پیره مې دا ګناه معاف کړي بیا به داسې حرکت زه نه کوم کله ته دلته کیسه کې د خدای مسلمانه په دې مې پیکه ته دلته کیسه کې
ما نه خدای چرګه دې کور ته لا دننه شوه نو زه ورپسې راځم ته څه کې چاته وایم دغه جنۍ په دغه کوڅه کې ولاړه وه اشاره یې راته کوم دې پسې رالم ولو یا الله توبه خدای توبه دا وګوره هلته کلي کې خلکو له فیصلې کې او په دې تنه خو دې هندو مسلمانېږي دې ږیرې ته دې وګوره او دې کالونو ته دې وګوره بچه پکه د خدای مسلمانه چلګالي خدای دې بیخو بنیاد وباسه دا راچرګې ټیم دی خلک پسې دی او ته پسې ها نالم نالي نه اواز بالکوم ولا چاله بیخو بنیاد وباسه نالم چرګه نالي نه بس اواز بالکوم ښځه اواز مه کوه پسو خرڅوي په 500 لږه ګزاره وکړه نه کوم ګزاره دا ولې 500 اواز مه کوه کنه دا چلګه حال څه د خدای ظالم اوس مستانه وانه غشته یله که زیده نه واپس اخلم که ستا دی کې شویم ده ښځه به ټیک ده راکړه ماله خپلې 500 روپۍ نه په 500 خو نه د دې خپې هم کمزوري دي او وزل هم کمزوري دي خدای پاکه نو ما اوس په ګنټې خو تېرې کړي دي خو ستا راکړه واپس یې در کوم بس اوس یې دنه زه اخلم په 200 به خرڅې والله خو په 200 کالو کې هم در کوم ها لکه نه خرڅې نه. اواز ورکړه تا جو وایم نو ولې به مې نه خبرې غلطې کې اواز بالکوم بیا اواز مه ورکوه خرڅې که نه چلګه خرڅوم بس په 200 به علم ښځه ای خدای پاک تا څنګه په مصیبت سر دی سړی لاړو خو نه بیا څه وې چلګه اخلي اوس مې تا در نه کړه لکه زه به تجارت کوم که نه کله کوله ها پسو په 500 والله خو د نه واله لکه نه علي نه اواز کوم بیا زه وایم ښځه مه کوه اواز مه کوه پسو په 500 نو په 200 راکړه نه واله Undur دا چلګه خلڅې دا اوس تا رانه کړه واپس یې نه علم ښه ماله خپلې 500 روپۍ راوړه نه په 500 نه په 200 والله خو درې درکړم نه ولکې ما نه خو د غونډې پیسې ختمې کړې بس اواز کوم مه کوه اواز کنه واله جاړه مه ونیسه راکړه 200 روپۍ ما سره خو ماتې نشته دنده څوک دی ته سړی راغی سادهګله بچي چرګه دې خرڅه نه کړه بلی داجګوله تاسې ما پسې خندا کوله دوه ګټې مې وکړې چلګه په چلګه پاتې شوه او پیسې په پیسې دا وګوره که نه داجګوله دې ونه یوه دې دوه دې درې او دې څلوره سادهګله بچي دا راته ووایه چرګه په چرګه پاتې شو پیسې دې م راوړې په دې مې پېکه داجګوله غوږ لا نږدې کړه دا رامې خو ماله کور ته مه راوړه سادهګله بچي دا رامې ماله مه راوړه زما دا رامې نه وي په کار دې ته وګوره دا ګوله دا حلالې دي په دې باندې زمانه خوله تلې ده او په حلالو کې به ځان حلالې دا حلامې نه دي ښه دا پیسې زما ستا نه دي پکار د دې پیسو نه ماله د حرامو بین راځي راځه چې قاضي له دې بوزم دا فیصله به قاضي کوي بلی دا جګول ته دی غوږ شه اوس مې په خپلو پیسو کې قاضي له بوځي دا جګوله که ستا نه خوښې که نه زه به یې جیب کې واچوم وی مخکې شه د جیب بچیا قاضي له ځو قاضي صاحب سلام علیکم قاضي صاحب زمونږ دا چرګه قسم په خدای خو اخلم